بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خان بابا د پښتو په ادب کې درېمه برخه او درېمه حصہ په دې کې به مونږ ووایو چې د خوشحال خان بابا اخلاقی شاعري. خوشحال بابا په یو جامع شاعر او ادیب دی او دغه رنګه د اخلاقی شاعرۍ هم ډیره جامعه ده او د اخلاقیاتو په هر اړخ کې خیال او فکر کړی دی. ته د په اخلاقی شاعرۍ کې زیاته ښکاره او ممتازه برخه هغه ده چې کومو کې د امید مسلسل جدوجهد عمل او مصیبتونو او تکلیفونو سره د مقابلې کولو تعلیم ورکړی دی. دغه شان د ننګ د ناموس پت او مړانې باندې هم ښه په زړه پورې کار کړی دی. موږ ګورو د خوشحال بابا د یو څو اړخونه د اخلاقی شاعرۍ چې په کوم ډول باندې هغه خپله شاعري کړې ده. نو خوشحال بابا یو ځای کې وایي چې دروغ د خولې اوباسي کله خوله ده، چې دروغ د خولې اوباسي کله خوله ده، چې رښتیا تر خولې اوباسي خوله هغه ده. او د مینتوړو خلاف دی. نو چې د مینتدارو کمرم په کار مې نه دي، د مینتدارو کمرم په کار مې نه دي، که علاج لرم راشي مسیحا هم په خپله خبره د ټینګو درېدو او د هغې نه د نه رستو کېدو په هکله وایي چې مرد په خپله وینه جوغي خو ژوندي وي، د نامرد وینا نن شته نشته سبا. د خدایي د مخلوق د نیکخواهۍ هم د خوشنصیبۍ نښه ګرځوي. نو وایي چې د خلکو نیکخواهي لري په زړه کې، چې د خلکو نیکخواهي لري په زړه کې، مبارک شه بادشاهي لري په زړه کې. دارنګې همدردي ډیره خوښوي. نو وایي د هغه قدر لرم ترې به زارېږم، د هغه قدر لرم ترې به زارېږم، چې په غم کې چاره جوی د بیچار شه. او د چا نه زړه ته درد رسول ډیره ناخوښه وو. نو په دې حواله کې وایي چې هر چې ستا د زړه رضا وه هغه کړه، هر چې ستا د زړه رضا وه هغه کړه، خو چې زړه د چا خوږېږي هغه مه کړه. د حسن سلوک ډیر قایل و. نو د هغې په باره کې وایي چې له دوسته له دښمنه ښه سلوک کا، چې له دوسته له دښمنه ښه سلوک کا، د هغه سړي یو ښه زندګاني ده. د عفو باره کې وایي چې وی مې څه دی چې نشان د ځوان مردای دی، وی مې څه دی چې نشان د ځوان مردای دی، وی عفو په هنګام په استقلال د ظلم او د جبر خلاف دی. نو وی که نوم د حجاج اوري او نوم د نوشیروان، که نوم د حجاج اوري او نوم د نوشیروان، په عدل کافر ښه شو ظلم بد کړو مسلمان. د عزم او د کلکې ارادې په هکله باندې وایي تر مطلوبه پورې شرط د رسېدو دی، تر مطلوبه پورې شرط د رسېدو دی، که تمامه لار په وینو شي آلوده. د ناامیدۍ باره کې وایي چې ناامیدي د لوی بادشاه دربار کې نشته، ناامیدي د لوی بادشاه دربار کې نشته. هر سړی چې نتیجه مومي راحت د محنت سره تړلې ګني. نو وایي چې محنت په ځان قبول که راحت مومي، چې محنت په ځان قبول که راحت مومي، رنج او گنج سره د دواړو درې رټولې. دا ته د اخلاقو باره کې څه لږه ډېره شاعري وه. امید دی چې اورېدونکو ته به خوښه شوې. والسلام.